وروستي بارانونه او سیلابونه چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې شوي ګڼو کورنیو ته درانه مالي او انساني زیانونه اړولي دي. د دغو پیښو له اغیز وروسته له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي اداره هڅه کوي چې له زیانمنو شوو کورنیو سره د مرستو او ملاتړ لړۍ چټکه کړي. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې لوی رئیس الحاج ملا نورالدین ترابي د کابل ولایت په دیسابز ولسوالۍ کې د شاوخوا 1269 زیانمنو کورنیو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش بهیر پرانیست. دلته ژلۍ سوي بارانونه او سیلابونه راغلي وه، 1400 کوره دي. دغو ته موږ راشن ورویشو. 1400 راشنه دي. په هر راشن کې 50 کیلو وړه دي، 25 کیلو وریجې دي او یو کمپل دی او صابونان دي. نوموړي د مرستو د ویش پر مهال وویل چې د ادارې هڅه دا ده ترڅو د وقایوي پروژو له لارې د هیواد په کچه د طبیعي پیښو د زیانمنتیا کچه راکمه شي او له خلکو سره په بحرانونو کې وختي مرسته وشي. نو موږ خو اصلي تدابیر خو موږ دا چې دي هغه وقایه ده. موږ خپل په اصولو کې 15 کاره لرو چې په اول کې وقایه ده چې وقایه وکړو. کوشش مو اوس دې ته دی، پخوا به موږ دا سامانونه ډېر ویشله، وړو وریجې او چای بره او دا. اوس ډېر کوشش دې ته دی که مؤسسې دي که موږ خپله څوان لرو هغه د هغه بنیادي پروژې تطبیقوو چې اوس هم په د کابل په هر ولسوالي کې موږ یوه پروژه یا د کار لاندې ده یا تطبیق سوله د 1 میلیون په شاوخوا کې یا په 8 لکه یا په څونه او داسې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې زموږ پروژې روانې دي. په ورته مهال له دغو مرستو برخمنو کورنیو د اسلامي امارت له هڅو مننه وکړه. دوی وویل که څه هم دغه مرستې د ټولو اړتیاوو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي، خو دا د انسانیت او همدردۍ یو عملي ګام دی. حوادثو وکړي استو چې ډېرې سخته ګلۍ وسوله او دغه حوادث چې موږ ته راورسېدل دا کومکي وکړه. بیا هم کور ودان خیر ناوخته سوله، کور ودان خدای دې په دنیا او په آخرت مجرا ورکړي. دا خو بسنه نه کوي، خو بیا چون چې دا دونه مسوله دا هم ښه ده. په دې وجه چې زموږ د وطن مشکلات ډېر دي، زلزلې ډېرې وسولې، په کونړ کې وسولې، په نورو ځایو کې همداسې نور حوادثونه هم شته دي. خو خیر دا کمک چې وسه بیا هم کور مدان خوشحاله وسی. این کمک ها از خاطر باقای ما رو جلو زد. این کمک ها رو ما کرده هر نمایی که خانه شو خیلی به نزدان اداره آواز ما خوش هستیم بودگاه کمک ها به ما باید دوام پیدا کنه، به ما کمک کنه. د معلوماتو له مخې په دغو مرستو کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 25 کیلو وریجې، یوه تخته کمپله، 4 صابونونه او 10 پاکټه د اوبو د تصفیې ټابلیټونه ویشل شوي دي. دغه مرستې نه یوازې د زیانمنو کورنیو د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ګټورې دي، بلکې د دولت او ولس ترمنځ د باور او همکارۍ فضا هم پیاوړې کوي. له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې مسؤلین وایي دوی ژمن دي چې د وقایوي چمتو والی او بیړنیو مرستو په برخه کې خپلې هڅې لا زیاتې کړي ترڅو د راتلونکو پیښو پر مهال د خلکو زیانونه راکم شي.